3G 4G د چغې په اورېدو سره خلک خوشحالیږي او چغې وهي چې عمران خان زنده‌باد. 2G और 3G की फैसिलिटी पूरी दी जाए. आपके जो عمران خان د وزیر اعظم کېدو نه وروسته درې ځله د مومندو دوره کړې ده او په دغه دوره کې د ویلي دي چې تاسو ته به د افغانستان سره تړلې تجارتي لارې او انټرنیټ کولاو کړی شي، خو تر ننه پورې په دغه خبرو باندې چې عمل نه دی کړی. نو ځکه خلک وایي د واګې په پوله هر ماښام ګډا وي، د واګې په پوله هر ماښام ګډا وي، د تورخم په پوله شپه ورځ ویرونه. او که دغه علاقه کې یو بریګیډیر کرنل وغیره خبره نه مني نو د وزیر اعظم په خولې تر ننه پورې عمل نه کیږي. ये आपका हक है. وزیر اعظم غریب چغې وهي چې دغه انټرنیټ ستاسو حق دی او دغه ذمهواري کله مراد سعید ته او کله وزیر اعلی ته په غاړه کې ورچوي. دغه انټرنیټ چې کوم د کال 2014 نه بند دی، کال 2022 شروع شو، خو د دوی هم مجبوره دي او دغه انټرنیټ په دغه سیمه کې کولاولی نه شي. ये मैं मुराद सईद आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ कि 3G 4G मुमांदल और बाकी भी कबाइल इलाके में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लेके आएंगे. کله چې وزیر اعظم یو کال دوه پس بیا مومندو ته راځي نو دغه ذمهواري د مراد سعید په ځای وزیر اعلی ته هم سپاري او وایي چې 2G 3G ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हमारे कबाइली इलाके का नौजवान वो भी आगे बढ़ना चाहता है. तो ये इंशाल्लाह महमूद खान यहाँ बैठे हुए हैं मेरे आपके चीफ मिनिस्टर, तो महमूद खान मैं आपको पूरा ये कर रहा हूँ कि इनको 2G और 3G की फैसिलिटी पूरी दी जाए. और ये जो आपने कहा कि बॉर्डर खुले, इंशाल्लाह ये तो मैं जाते साथ ही कोशिश करूंगा कि आपका बॉर्डर तजारत के लिए खुले ताकि लोगों को रोजगार मिले, कि रास्ते जो तजारत के लिए खुले जाए अफगानिस्तान से. इंशाल्लाह ये आपका ये भी मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा. बॉर्डर मार्केट्स खुले ताकि वहाँ जो लोग जो तजारत करते थे अफगानिस्तान से उनके लिए मौके फराहम हो रोजगार के. और एक और बड़ी खुशखबरी है.